أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې د نمبر بخش ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. نمبر دغه چې کې دغه تاسو دغه نمبرونه لیکلي دي، لکه دلته تاسو لیکلی دی دغه جې کې دغه نمبرونه تا لیکلی دي. دا اوس دا جنرال ده، ځکه دغه کمپیوټر یې تر اوسه نه پېژني چې دغه نمبرونه دي اکاونټینګ ده، شور ډیټ ده، سمال ډیټ ده. نو تا اوس نه پوهېږي. اوس دغه نمبر ته ورته وایې. اوس دغه تاسې لیکلی دي دا که نمبر وي نمبر به انتخابوي. ګوره نمبر څو اشاریه ورسره راغله. اوس په دې سل باندې کلیک کې دلته ګوره موږ ته یې ښیي هم چې دا نمبر ده. کرنسي که دا یا دا پیسې دي دلته چې ما شل لیکلي دي، دا ما پیسې لیکلي دي. ګوره که زه وکړم جنرال د پیسو علامه هم نه ورسره راځي. چېرې دلته راسم کرنسي باندې کلیک کوم، ګوره د پیسو علامه هم سره راغله. دلته ښکاري چې اوس دا پیسې دي. او بل موږ سره دا اکاونټینګ ده، لکه مثلا دغسې وي لکه دلته تاسې دغه کمپیوټر هغسې د کمپیوټر چې تاسې نمبرونه لیکلي د هغه نه پېژنئ. تاسې ورپېژنئ چې دغه تاسې لیکلي دا څه شي ده، د نمبر ده، دا کرنسي ده، پیسې دي، شورټ ډیټ ده، لانګ ډیټ ده، وخت ده. دا ورته کوي. لکه مثلا ما دغه چې اوس دغه ټایم لیکلی ده، لکه 12 شپږو نه 40 دقیقې تېرې دي. دغه ما اوس لیکلی ده. اوس دلته راسم ګوره دلته کسټم ګوره هېڅ شی هم نه ده. ګوره نه ښیي چې ټایم ده، خو که چېرې زه ټایم باندې کلیک کړم ګوره 40 دقیقې تېرې دي دلته ګوره موږ ته بیا یې ښیي چې دغه ستا اوس موږ ته ګوره دا ټایم موږ سره ده غواړو دغه موږ هغه ته واړو لانګ ډیټ ته واړو یا شورټ ډیټ ته. ګوره موږ ته ګوره دا ډیټ ته واړو. دلته موږ سره دا پرسنټیج لکه مثلا ته یې غواړې لکه تا ته وښیي دغه چې لیکلې ده د یو د شاګرد فیصدي ده 50% یې وړې ده. راسه دلته پرسنټیج باندې کلیک کې ګوره اشاریه ورسره راغله، دا د فیصدي علامه هم سره راغله ځکه چې دا پرسنټیج ده. نو دغه تاسې دغلته نمبرونه څه لیکلي دي دغه کمپیوټر نه پېژنئ، آیا ته یې وروپېژنئ دغه تا څه شي لیکلي دي، کرنسي ده، لانګ ډیټ ده، شورټ ډیټ ده، اکاونټینګ ده. نو ته به راځې هغه نمبر به یا هر اصل کې تاسې نمبر لیکلی وي هغه به سلیکټوئ. بیا به راځئ دلته په دغه جنرال باندې کلیک کوئ. ګوره بیا ورته وایي نمبر ده، کرنسي ده، اکاونټینګ ده، شورټ ډیټ ده، تاریخ ده، ورځ ده، هغه ده فیصدي ده، نو سپیسیفیک فارمات یا ای بي سي یا نمبرونه دي. او بل موږ سره دا دلته په څه شي کې دلته په نمبر بخش کې اکاونټینګ نمبر فارمات له دې لارې نه هم کولی شئ. لکه مثلا دلته تاسې پیسې لیکلي دي غواړئ له دې لارې نه هم کولی شئ ته د پیسو علامه ورسره ور اډ کړې. دلته ګوره دلته چې تاسې سلیکټ کړو دا وګوره دلته را کولی شو. اوس موږ سره دلته لکه مثلا د کوم چې پیسې دي د افغانستان دي، د پاکستان دي، د انډیا دي، د امریکا دي، کومې پیسې دي. که چېرې دا ګوره د انګلیسي دي دا د لکه مثلا د یونایټډ سټیټ د امریکا دي، یورو دي، دا د چاینا روپۍ دغسې ساینه ده. غواړې د خپله کنټري لکه د خپل جور اډ کې ته به راځې له دې لارې نه یې کولی سې. د کرنسي لکه د چې کې بیا ورته لیکې لکه چې په هر ځای کې ته اوسېږې ته د همغه چې ورکوې. لکه مثلا دغه یو ګوره اوکې سې وکړو. ګوره دا لکه د افغانستان پیسې وي، لکه د انډیا غواړه تاسې خپل ور اډ کړئ. دلته به راځئ مور اکاونټینګ فارماتس ته او د دې لارې نه هم کولی شو موږ لکه د پرسنټیج ته شارټکټونه دي کولی شو دغه نمبرونه موږ لیکلي دي ته فیصدي ور اضافه کړو. لکه دا وړکې شارټکټونه دي دلته ورته راوستله. ګوره دا د پیسو سو، دا د پرسنټیج سو، داسې ورسره راولی دا یو همدا کولی شي لکه مثلا صفرونه ورسره اضافه کړي. لکه د انګلیسي ژبه کې چې ده هغه چې دا ډالر چې دا سنټ یې هم لري یا کولی شي دغه هم ورسره ور اضافه او تر کم کړي. دې نه ګوره کولی شي ور زیاتې کړي انکریز تر سیمول او ډیکریز لاندې کولی شي بیرته کم کړي.
ډیره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نشي. والسلام.